د جنګي لوبو لیدل پر ماشومانو ناوړه اغیزې لري. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ، روغ او صحتمند اوسئ. هیله لرم دا ویډیو تر پایله وګورئ. څېړنو ثابته کړې چې کمپیوټري او یا هم په ځیرکو موبایلونو کې ځینې لوبې د ماشومانو پر رواني حالت منفي اغیز کوي. د ارواپوهنې متخصصین وایي هغه ماشومان چې د کمپیوټر او یا هم ځیرک موبایل په وسیله جنګي لوبې کوي له رواني پلوه یې راتلونکي له جدي ګواښ سره مخ کیدای شي. په داسې لوبو کې چې مجازي ډول وسلې کارول کیږي، خلک وژل کیږي، وینې بهول کیږي او چاودنې کیږي، چې دا هر څه د تنکي ماشوم پر وړاندې منفي اغیز کوي او په راتلونکو کې ترې سخت زړه او بې پروا کس جوړیږي. ښه ده چې ماشومانو ته د هغوی له سویې سره سم د ماشومانو اړوند داسې لوبې انسټال شي چې هم یې فکري قوه پیاوړې شي او هم ترې مثبت تقلید وکړي. د ماشوم ذهن سپین کاغذ ته ورته دی چې څه غواړي پرې لیکلی شي. ماشومان اوس تر ډیره په کلي او کوڅو کې د سیمې مروجې لوبې نه کوي او د دې ټولو ځای کمپیوټري لوبې نیولې دي چې ډیره یې د ماشومانو لپاره خورا ګواښونکي دي. میندې او پلرونه باید د خپلو ماشومانو راتلونکي ته جدي پاملرنه وکړي او پرېنږدي چې ماشومان یې سخت زړه، خشن او بدماش تلو شي. مننه کوم چې تر دې ته موږ سره یوځای واست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو پښتو پلس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.